ما نه په دغه کار باندې خفه سوي وي. زه تاسو نه لزلنه بخښنه غواړم. زه ویډیو تاسې وکته د افغانستان کې تللی پنجشیر ته او په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود قبر نه راتاو شوی دی. یو ویډیو کړی له غوندې خندلي. دلته زموږ پښتانه راپاڅېده، دې ته یې دومره کنځلې وکړې، دومره ویډیوګانې پسې وکړې. خو افسوس زموږ په هغه تاجکو ورونو راځي، په هغه پنجشیریانو ورونو راځي چې هغه موږ ته وایي چې شما قوم پرست هستي، تاسې قوم پرستي کوئ پښتنو. که موږ قوم پرستي کولې نو خو د احمدشاه مسعود په قبر باندې به دا ټول پښتانه خوشحاله وي چې ده دا ویډیو کړې کړي. حالانکه دا ویډیو زه خپله سوچ کوم چې ده د قصد نه ده کړې، خو شوې ده هلک د ویډیو ته وشوه. مګر زموږ پښتانه راپاڅېدل، ګوره څومره غیرت یې د احمدشاه مسعود په قبر باندې وکړو. موږ پښتانه قوم پرست نه یو. قوم پرست په هر یو قوم کې شته دی. 2% خلک به وي، خو هغه چې دي هغه سره مسلمانان دي. ځکه زموږ اخرنی نبي پیغمبر علیه السلام ویلي چې څوک چې قوم پرستي کوي هغه مسلمان نه دی. موږ مسلمان هغې ته نه یو چې څوک قوم پرستي کوي. خو د تاسې نه پوښتنه کوم، یا زما تاجک ورونو، یا زما د پنجشیر ورونو، زه درته ورونه ویم، زه درته احترام لرم. که په پښتونولۍ باندې وي باید زه د طالبانو دغه طالبانو موجوده چې په کابل کې ناست باید د دې حمایت وکړم. خو تاسې لږ سوچ وکئ، په خپل ګریوان کې وګورئ چې 20 کاله ستاسې دلته امریکایان راغلي او دا قدرت ټول 80% ستاسې په لاس کې و. پنجشیر یو ولسوالي وه، مګر 80% ډالر دی پنجشیر ووال. د دې مطلب دا نه چې کنه ټول پنجشیریان ووال، خو یو لساته جنګ سالاران ټوپک سالارانو خپل بلډینګونه خپل حال او مال دا اوس هر شي نه ښکارېږي او دا شي نه راوځي، هغې ووال. 80% چوکۍ تاسې سوې، 1500 جنرالان د پنجشیر نه وو. آیا دا انصاف او آیا دا عدل و؟ نن چې په کابل کې طالبان ناست خو د دغه بې انصافۍ د وجې نه که نه. ورونو ولې دغه کوي؟ پنجشیر ته به چې څوک تلو ننوتو به ورته 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 پاټک اچولې او پوښتنه به یې کوله د تذکرې چې ته د کوم ځای نه راغلې. زه د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ما د پنجشیر نه زما ساویم غټه ده او نفوس هم ډېر دی د کامې د ولسوالۍ. نو خبره دا ده چې په کامې ولسوالۍ کې یقین وکړه چې د همدغه اشرف غني صاحب په حکومت کې عملیات وشو، 4 رونه په یو شپه باندې شهیدان کړل. 4 رونه د کمانډو امریکایانو عملیات وکړه، 4 رونه په یو شپه باندې شهیدان کړل. مګر پنجشیر کې به چې کله عملیات ته څوک در یا څوک به وتښتېدو هلته به څوک ملي اردو والا او یا د عملیاتو والا د به تاسې محاصره کړو، رسې مهربان نوم هم پرېښودو، بېرته هم کابل ته راوشړل. ای دا انصاف دی؟ پیسې هم ټولې تاسې دغه لساتو کسانو والې، وزارتونه هم ټول دې سره وو، یو ولسوالۍ لاړه، یو ولایت شو، موږ پرې نه یو خفه. خو خبره دا ده چې چېرته تاسې انصاف کړی وی نن به په کابل کې طالب نه وی. که تاسې عدل کړی وی ولې دا پښتانه سره ټول دغه وسو، ټول د طالبانو یا ټول د پاکستان د ایسې خلکو دې کې خو خلک هم وکړه، دې سره خو ظلمونه وشو، دې غرونو ته وخاته. په ملي بیرغ تا نه منلو، ملي سرود دې نه منلو، افغانیت دې نه منلو. خبره دا ده چې ولې رښتیا حلونه نه وی. دلته چې یو مجلس کې 20 پښتانه ناست چې یو دري زبان وي یا تاجک وي، دغه 20 واړه پښتانه ورسره ورسې مهربانه دري وایي که یې ځای که نه یې زه ورته وایي جانه کې جوړه خو بس دي. خبره دا ده چې لږ د ګریوان کې سوچ وکړئ. موږ هېڅکله قوم پرستي نه ده کړې ورونو. که قوم پرستي وې خو دا اوس موجوده په کابل کې دغه ناستي طالبان زما نه غټ پښتون شته دی، خو باید دې ته د حمایت کړی وی که نه. چېرې د طالبانو حکومت یا د پښتنو حکومت یا زنده به زه مخالف یم، ډېر سره ما نه منه، زه ورته یوه اداره ویم. ځکه ملي بیرغ، ملي سرود، د مکتب دا ټول شیونه تا هم نه دي منل، همدغه شان دي ورسې طالبان هم نه مني. ما ته تا او دغه خلکو هېڅ فرق نشته دی. او په موږ پښتنو باندې دا الزام مه لګوئ چې تاسې د آیسای خلک هستئ، تاسې د پاکستان خلک هستئ. تاسې خپله سوچ وکړئ یو 2 منټه. کله چې د اشرف غني صاحب حکومت ختم شو، په هغه تیاره کې څوک لاړه اسلام آباد ته؟ څوک د آیسای خلکو، څوک د پاکستان خلکو؟ بیل معلوم شو که نه معلوم شو؟ نو خبره دا ده چې نن چې په کابل کې دغه طالبان ناستي، په هر کې ناستي. الان کې زه وایم چې حکومت چلول چې دا د ملایانو کار نه دی، د ملا دی چې دی هغه جومات دی. خو دا ستاسې د دغه ظلمونو د لاسه دغه کوم کسانو چې د پنجشیر یا د نورو دغه ظلمونه یې وکړه، خلکو باندې بمباریان یې وکړي، خلکو باندې عملیاتونه وکړه، د شپې عملیاتونه په یو بانه په بله بانه باندې. هغه اخر هم لوبه دغه شوه چې نظام سکوت وکړو. دا تم بدبخت دی، زم بدبخت دی. که چېرته انصاف شوی وی، خبره دا ده چې دې ته خبره دا ده چې 1500 جنرالان ډالر تو خوري په کابل کې. زه داسې ګرځېدم، زه داسې بخښنې سره بیا هم ټول تاجک نه یم، زه داسې ګرځېدم چې زه پنجاب کې پښتو ویم. ولې زه خو مشر رور یم د دې وطن. نو خبره دا ده که په آینده کې هم تاسې په دغه فکر راسي او په داسې سوچ راسي چې پښتانه قوم پرست نه دي. که پښتانه قوم پرست وي نن ته ورشه
ته لغمان ته لاړ شه ته ورته د ننګرهار پښتون څنګه دی وایي زه صحیح یم ته خوست ته لاړ شه ته ورته چې د لغمان یا د ننګرهار پښتانه څنګه دی وایي چې زه ښه یم ته ورشه د قندهار ته ورشه د قندهار پښتون نه پوښتنه وکړه چې د مړه د ننګرهار او د خوست او دغه پښتانه سړي زه تکړه یم موږ قوم پرست نه یو موږ که چېرته پښتانه په اتفاق وی موږ پښتانه که چېرته په لر کې دی که په بر کې ټول په اتفاق او په اتحاد باندې وي دا مشکل به ختم وو خو مشکل خو دغه جوړ دی چې موږ بې اتفاقه یو قوم پرستي سره باندې موږ نالت یو او دغه ورور چې دا ویډیو ډکه کړې ده د دې زما په حساب باندې دا مقصد نه و خو بیا هم تاسې وګورئ چې د احمدشاه مسعود په قبر باندې په 1 منټ ویډیو باندې پښتانه څومره غیرت کوي او تاسې وګورئ 20 کاله خپله سوچ وکړئ چې دغه یو لسته کسان چې د پنجشیر نه